تر اوسه دې په خبره ولاړی او نه غواړې ماڼۍ کې اوسې. ستاسو په مرسته په خپل کور کې ډیر آرامه یو. نه غواړو چې تاسو ته کوم جنجال جوړ کړو. هدف دې خبر نه څه دی. دا ماڼۍ ستا هم ده. زه غواړم تا تل په دې ماڼۍ کې وګورم اسمه. زه هم هیله لرم چې په خپلې وړې ماڼۍ کې تاسو ته ښه راغلاست ووایم سلطانه. که خدای وغوښته هر په عمر خیر بدل راشئ. نامک پاچا چیرته دی؟ کوم معلومات یې ترلاسه کړي که نه؟ نوې د ماڼۍ نه د باندې راغلی. فکر کوم چې نن شپه کوم تیاتر کې ګډون کوي. ښه داسې چې ده زم هغه تیاتر ته ځم. زما غلی تاسو هلته څنګه تلای شئ په داسې حال کې چې زه د کومې لویې کورنۍ سرپرسته نه یم ریحانې. زه اغلې اسما یم. عادت وکئ. امر وکئ زما سلطانه. ښوونکي ته ووایه چې ماښام زما کوټې ته راشي. ستاسو په مطلب پوه نه شم والي په جناب. څه پوه نه شوې؟ همدلته یې راوغواړو صاحب. نه زما خاصې کوټې ته. امرم په ځای کېږي والي جناب. ما ته لټولې امبر آغا. خیرات خدای. سلطان صاحب مېرمن ښوونکي نن ماښام خپلې کوټې ته پوتې ده. میرمن سنان چاتیات مه وایم، هغه یوه ښوونکې ده امبره، هغه کوتره ورته ښیمه. پوهېږي چې څه کار ورسره لري؟ هو پوهېږم مخکې مې له سلطان صاحب سره خبرې وکړلې. ورته مې وویل خیرات خو به وي، تاسو ولې مېرمن سنان غواړئ؟ ښه خوله دې بنده کړه او دا زه دومره جرأت لرم؟ ویې ویل چې ځانګړې کوټې ته دې راشي بس. آی های ته دې کوچنۍ کوترې ته وګوره. لومړی ورته دانه اچوي بیا یې په تور کې نیسي. چاته چې مو دا دنده ورسپارلې ده بریالی به شي او که نه، ځکه چې یوه ډېره اړینه موضوع ده. پوهېږم تر هغه ځایه چې زه پوهېږم بریالی کېږي. سنان د یو څه مودې لپاره په خپل حالت پرېږدم تر څو وکولی شي په اسانۍ سره په ماڼۍ کې عادت وکړي. حتی د هر یوه باور باید ترلاسه کړي. بیا هر څنګه چې موږ غواړو ترې ګټه به واخلو. څنګه دې خوښه ده؟ هیله مند یم څنګه چې تاسو غواړئ هماسې وشي. د محمود په اړه مې هم فکر وکړ. تاسو په حقه یاستئ. په رښتیا هم هغه یو ډېر هوښیار سړی دی، خو مخکې له دې چې د ځای ناستي په اړه فکر وکړې زما په اند په هغه برید کول یوه تېروتنه ده. هیله مند یم چې په دې اړه دې فکر کړی وي. مننه کوم ژوندی اوسئ. آغلې اسما نن شپه ډېره خوشحاله ښکاري او که زه هم داسې فکر کوم. د خپلې کورنۍ نه یې ها په دې کارونو کې د وړتیا د ستایلو وړ ده. ژوندی اوسئ. زما آغلې په خیر راغلی. هیله من یم چې زموږ نندارتون مو خوښ شوی وي. ډیر په زړه پورې و. ډیر مې خوښ شو. که پوهېدم چې تاسو راځئ سالون مې یوازې ستاسو لپاره چمتو کوم. مهمه نه ده، همداسې هم ډیر په زړه پورې و. ماښام مو په خیر. ستاسو هم ماښام په خیر. وروستي ځل مې چې تاسو لیدلې وي د هغې نه هم ښکلې شوي یاست. نامک پاچا زما غلی وروسته له ډېرو کالو مې تاسو ولیدئ. ګمان مې نه کوو چې تاسو به وپېژنم، خو وخت تاسو نور هم ښکلې کړې یاستئ. خو زه دا خبره تاسو ته نشم کولی پاچا. دې وروستیو کلونو تاسو ډیر زاړه کړي یاستئ. کومې اړیکې مو چې په غرب کې له میرمنو سره درلودې دلته هم اورېدل کېږي. دا موضوعات لامل کېږي چې تاسو په سمه توګه کار ونه شو کړی. تاسو حسادت کوئ زما غلی.
انسان هغه چا سره اسادت کوي چې ورته ارزښت ولري. زما په زړه کې ستاسو په وړاندې هیڅ کوم احساس نه دی یعنې پاتې. په دې خبرو مو باور وکړم. باور وکئ نمک پاچا. د وخت په تیریدو سره تاسو ماته نه سلطان ته خپل صداقت وښودو. تاسو د ملګرتیا په ازموینه کې بریالي شوي یاستئ، خو د مینې په موضوع کې ناکامه شوي یاستئ. هماغه وخت تاسو زما له زړه نه پاک شوئ او لاړئ. خو ستاسو دا ښکلې سترګې ماته کوم بل څه بیانوي.